دا چې په سر یې اچولې وه نن سره لوپټه خدای خبر چا وله راوړې وه هغه لوپټه خدایه د کام پیغلې مې هېڅ چرې سرتورې نه کې بېګا مې خوب کې لیدېده چې هلوته لوپټه هغې به دا ویل چې نه راوړې نو مه یې راوړه د مرګ نه پس خو مې بیا قبر له راوړه لوپټه صاحبه ژوند که په یورپ کې کوم خپل پت پالمه او ستا د لاس را سره شتې هغه زړه لوپټه ډېر ښه دی چې ورانه دیره وه د یو څو سلو خښ پکې نیمګړي ارمانونو زه چې د خپل ځان په خوا کې کېناستم چې مې پښتون پکې په امن نه وي یا قتلیام زما د هیلو کېږي خدای دې په ګرده نړۍ اور آمین د بدامنۍ او د وحشت خبرو زمونږ په زړه ذهن کې جالې وکړي د خوشحالۍ د تورو نه یو خبر زما صرف شعرونه یې چې ماشومانو د بازار لارې څارلې یو یتیم پکې د پلار لارې څارلې او پوهېدمه چې ته نه راځې لاليه خو بس هسې مې د ښار لارې څارلې او وخت بدلو زمانه هغسې نه وه وخت بدلو زمانه هغسې نه وه یو بیمار د خپل بیمار لارې څارلې او ما د ستړي ژوند زمونږ کلي ته څلور لارې د یاره زمونږ کلي ته څلور لارې د یاره ګیر چاپېره مې د یار لارې څارلې عجیبه ده خلکو یار ته انتظار و خیاله ما به د ریبار لارې څارلې ډېر دا یو څو یاران دکه نشه ساتم ومنه نوري ځان سره نه ساتم سی به ده چې یجه عمره نه کوم خپله مور په خپل کور کې کعبه ساتم ډېر ښه ستا بې روحۍ او خپل احساس سره په جنګ هم یم په زړه مې بوج دی د مودو راسې او تنګ هم یم په ما د خدای فضل هم ډېر دی او همت هم کوم خو داسې ده چې زه د مور په دعا رنګ هم بېخوده کېږمه اوس کوم مقام ته وجاړم بېخوده کېږمه اوس کوم مقام ته وجاړمه زه ستا ته وجاړم که خپل انجام ته وجاړمه او خلک روان شي او زه ناست یم ستا لارې څارم د انتظار د خجر تور ماښام ته وجاړمه او زړه نه مجبوره یم زه چې مازدیګر کې راځم په لار کې ودرېږم ستاسو بام ته وجاړمه او په هر څه پوهه دي خو بیا هم څوک تپوس نه کوي په هر څه پوهه دي خو بیا هم څوک تپوس نه کوي نه راوښېږي که بدبخته کام ته وجاړمه او ستا رالیږلي پیغام خیال اضطراب کې ډوب کړم سر مې په خلاص نه شو پکې ابهام ته وجاړم ډېر هغه چې ما سره و نو برباد داسې نه و دا ښار د امن ښار و دا فساد داسې نه و زما په وینو لویش او زمونږ په وینو پای منم اسلام آباد و خو آباد داسې نه و ډېر ښه دی یار پورې کړه یې زړه د انتظار تنبې بس ته یې نیمه شپه شوه یاران نه راځي مینه چې په سوال شي مزه نه کوي تورې مې د سوال په زبان نه راځي او بس ګله یو ته وې چې ارمان مې وې تا پسې به ولې ارمان نه راځي وایي د لاسو نښې د لالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې میخکي خرڅوي او غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی د سړی ولې زندګي خرڅوي او ټول ارمانونه یې په لاس لیکلي یو څوک په ښار کې سپېدلي خرڅوي